طالبان د سولې او مؤقت حکومت پر طرحې غور کوي. د امریکا لپاره د افغانستان ځانګړی استازی ډاکټر زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د سولې موقت حکومت طرحه شریکه کړې چې دا مهال طالبان ورباندې غور کوي. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتروان ډاکټر محمد نعیم وردګ رسنۍ ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دوی به له غور وروسته د دې طرحې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. نوموړي داسې ویلي هو یوه نسخه یې موږ ته هم راکړې، له غور او څېړنې وروسته به موږ په دې اړه خپل موقف ووایو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کابل نیوز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی و چې کېدای شي طالبان د موقت حکومت جوړېدو سره موافقه وکړي، خو د دغه حکومت برخوال به نه وي. د دې خبر په اساس د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډاکټر زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتنه کړې چې یا خو وربند وکړي او یا هم تر 70 سلنې پورې د جګړې د شدت کچه راکمه کړي. سرچینې دغه راز ویلي چې طالبانو له اوربند څخه انکار کړی، خو د جګړې د شدت پر کمولو یې غور پیل کړی. له بل پلوه طالبان بیا استدلال کوي چې د دوی جګړه یوازې دفاعي ده او دا چې د دوحې تړون په اساس خپل پوځي عملیات راکم کړي دي. طالبان دغه راز د دوحې تړون په اساس له امریکایانو غواړي چې د کابل حکومت له زندانونو څخه پاتې 2,000 طالب بندیان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د سیاسونو او عامو افغانانو ترمنځ د امریکا لخوا د غني پر ځای د سولې موقت حکومت رامنځته کولو ګرم بحثونه راپارولي چې د زیاتره افغانانو لخوا د نوي حکومت راتګ څخه هرکلی شوی دی.